پاکستان څنګه په سراج الدین حقانی تور لګولی دی؟ آیا رښتیا دي که دروغ؟ پوره جزئیات یې همدلته راسره وګورئ. د نیوز ورځپاڼې ادعا سراج الدین حقانی په غیر قانوني ډول د پاکستان پاسپورت اخیستی. پاکستاني ورځپاڼه نیوز ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د اوسنی سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په شمول لسګونه زره افغانانو په غیر قانوني ډول د پاکستان پاسپورتونه اخیستي دي. نیوز نن په یوه راپور کې کښلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ورته ویلي چې له 10,000 تر 40,000 افغانانو د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې پاکستاني پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. ورځپاڼې بې له دې چې د کوم چارواکي نوم وښیي لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ورته ویلي سراج الدین حقانی هم په هغو افغانانو کې شامل دی چې تر وروستیو کلونو پورې په پاکستان کې پاسپورت سفرونه کول. ورځپاڼه وایي په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره سراج الدین حقانی ته د 15 کلونو لپاره د پاکستان پاسپورت صادر شوی و او 2 پاکستاني مامورین چې حقانی ته یې پاسپورت ورکړی و نیول شوي دي. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.